بسم الله الرحمن الرحیم. نننی ټاپک دی زمونږ په فیکټرز افیکټینګ ریټ آف ټرانسپیریشن. لیکچر نمبر 5 دی، چپټر 9 د کلاس 9 بایولوژي دی. صحیح ده؟ نو راځئ چې سټارټ واخلو. ټرانسپیریشن الریډي مونږ مخکې ویلی هم دی، خو خیر دی دلته به درته بیا ووایم. څنګه چې مونږ بهر ته اوبه وباسو، لاسکو، خارجو د خولې په شکل باندې یا د یورین په شکل کې، دغه شانتې د پلانټس چې کوم دي که نه، دو هم اوبه بهر ته وباسي، خو د واټر ویپرز په شکل کې د خپل د ایریل پارټس نه، د لیوز نه، د سټیم نه وغیره وغیره د هغې نه اوبه وباسي بهر ته خارجوي د واټر ویپر په شکل کې، مطلب د ګیس په شکل کې اوبه بهر ته خارجوي. دغې ته ویلی کېږي ټرانسپیریشن. خو اوس سوال دلته دا پیدا کېږي چې د ټرانسپیریشن د سپیډ به سیم وي هر ټایم چې کله ټرانسپیریشن کېږي، مطلب دا دی چې دا به په سیم سپیډ سره کېږي او که نه دی، که داسې به نه وي. نو نننی ټاپک هم زموږ په دقې باندې دی. صحیح ده؟ ریټ آف ټرانسپیریشن، د ریټ اصل کې سپیډ ته ویلی کېږي. څه ته؟ سپیډ. دې کې ورته ولیکو دا څه شی دی؟ سپیډ دی. سپیډ آف ټرانسپیریشن مطلب دا دی چې د ټرانسپیریشن چې کېږي دا په سیم سپیډ سره کېږي که نه کېږي. نو د دې آسان جواب دا دی چې نه کېږي. صحیح ده؟ داسې څه خاص فیکټرز دي، د هغه فیکټر باندې ډیپینډ کوي، مطلب د هغه فیکټرز د وجې نه به یا ټرانسپیریشن تیزیږي او یا به سلو کېږي. نو کوم کوم فیکټرز دي هغه وایو. صحیح ده؟ په هغې کې د ټول نه لومړنی فیکټر چې کوم دی هغه دی لایټ، رڼا ده. څه شی دی؟ رڼا. دا لایټ چې کوم دی دا سټومیټا موږ سره کنټرول کوي. د سټومیټا اوپنینګ شو یا کلوزینګ شو. صحیح ده؟ سټومیټا. اوس سټومیټا څه ته ویل کېږي؟ دا ټینی پورز دی ان د سرفیس آف لیوز، د لیوز. صحیح ده؟ دا مونږ ویل دی مخکې. نو دا لایټ دا سټومیټا څه کوي؟ کنټرول کوي. د ده کولا وهل شو یا بندول شو. خو دا لایټ څنګه ټرانسپیریشن افیکټ کوي؟ څنګه یا ټرانسپیریشن کموي او یا څنګه ټرانسپیریشن چې دی تیزوي؟ نو په دقې باندې خبره کوو. صحیح ده؟ چې کله سټرانګ لایټ وي، سټرانګ لایټ، د سټرانګ لایټ مطلب دا دی چې دا رڼا موږ سره تیز وي، ډېره زیاته سخت وي، نو ټرانسپیریشن به ډېر زیات کېږي. ولې به زیات کېږي؟ ځکه چې په سټرانګ لایټ کې سټومیټا اوپن وي. سټومیټا څه وي؟ اوپن وي. چې سټرانګ لایټ کې سټومیټا اوپن شوه، نو چې کله سټومیټا اوپن وي نو واټر ویپر به بهر ته وځي. چې واټر ویپر بهر ته وځي نو مطلب دا دی چې ټرانسپیریشن به کېږي. نو ټرانسپیریشن په ټي باندې ما ظاهر کړو، د دې دا به انکریز شي. څه به شي؟ انکریز. د دې ایرو مطلب دا دی چې ټرانسپیریشن به انکریز وي. دا خو د سټرانګ لایټ دپاره خبره شوه. چې اوس کله تیاره شي، څه تیاره شي یا رڼا نه وي، نو بیا به څنګه چل کېږي؟ نو دقه خبره چې دی داسې پورته کوئ قدرله، بلکل اسان څیز دی. صحیح ده؟ چې کله لو لایټ وي، زه ولیکم. صحیح ده؟ لو لایټ. نو په لو لایټ کې سټومیټا څه کلوز شي. چې سټومیټا کلوز شو نو مطلب دا دی چې د ټرانسپیریشن ریټ، د ټرانسپیریشن سپیډ هم څه شو؟ کم شو. آسان دی؟ بلکل ګران دی. صحیح ده؟ ډېر ګران دی زما په خیال کې. بل چې کوم دی هغه دی ټمپریچر. څه چیز دی؟ ټمپریچر. ټمپریچر څه ته وایي؟ اول دا وپېژنئ. هاټنس آر کولډنس، ګرموالی او یا یخوالی. اکثره خلک وایي چې ټمپریچر صرف ګرموالي ته وایي. نه، داسې نه ده. ټمپریچر هم یخوالي او هم د ګرموالي مجر کولو ته وایي. صحیح ده؟ هم یخوالي ته وایي او هم د ګرموالي مجر کولو ته ویلی کېږي. نو اوس دی په دې باندې څنګه ډیپینډ کوي؟ د ټمپریچر د وجې نه وایي هم دا ټرانسپیریشن چې دی دا یا کمیدی شي او یا تیزیدی شي. نو څنګه کمیدی شي او څنګه سیوا کېدی شي؟ نو دې خوا وکېدی چې کله ټمپریچر سیوا وي، ټمپریچر څه وي؟ سیوا وي. د دې ایرو مطلب دا دی چې انکریز وي، سیوا وي. ټمپریچر څه وي؟ سیوا وي. نو په سیوا ټمپریچر کې څه چل کېږي؟ په سیوا ټمپریچر کې بلې چل نه کېږي، خو کومې اوبه چې دي دا به زر زر ایواپوریټ کېږي. نو H2O ایواپوریټ.
فاست. صحیح ده. لکه مثال په طور باندې یو څیز لوند شو، هغه اکثر چې څومره ګرموالی وي نو هغه ښه وچېږي. کنې تاسو وګورئ په ژمي کې یو څیز چې کله لوند وي هغه نه دومره ژر نه وچېږي لکه څومره چې په اوړي کې د غرمو ته کېږدي هغه بیا څه وچ شوی وي، ځکه په اوړي کې ګرموالی په سمر کې. خو چې کله ټمپریچر کم و نو بیا به څه چل کېږي، اوبه به زر زره نه ایواپوریټ کېږي. چې زر زره نه ایواپوریټ کېږي نو ښه دلته دا بره مونږ پرېښو. ټمپریچر چې کله سیوای نو اوبه به زر زره ایواپوریټ کېږي. چې اوبه زر زره ایواپوریټ کېږي بهر ته وځي نو دغې ته خو مونږ ټرانسپایریشن ویلي وو. د دې مطلب دا شو چې ټرانسپایریشن به هم انکریزي. اوس چې ټمپریچر کله کم شو نو اوبه به زر زره نه ایواپوریټ کېږي. چې اوبه زر زره نه ایواپوریټ کېږي نو د دې مطلب دا دی چې ټرانسپایریشن به سلو شي. ټرانسپایریشن به هم څه شي، سلو به شي. داسې چل دی چې په دې کې داسې خاص څه ګران نشته دی، خو لاول پې ځان پوه کړئ چې تاسو پې پوه شئ. لکه اوس مثال په طور ټمپریچر دی نو دا خو هر سړي ته پته ده چې یو څیز اوبه به کله زر زره ګیس ته بدلېږي چې کله ټمپریچر ورته مونږ سیوا کړو. لکه داسې اوبه په دغه باندې کېدی په اور باندې چې څومره ټمپریچر سیوا کېږي نو هغه به ګیس ته بدلېږي، خو که ټمپریچر څومره کم وي نو هغه به ګیس ته نه بدلېږي. بل دی هیومیډیټي. څه شی دی؟ هیومیډیټي. هیومیډیټي وایي څه ته؟ واټر ویپر ان ایر. واټر ویپر ان ایر. څه شی دی دا؟ ایر، هوا. یعنی چې کله په هوا کې واټر ویپر وي، بخارات وي نو دغې ته هیومیډیټي ویلی کېږي. مونږ ورته نمي وایو. څه ورته وایو؟ نمي. یعنی چې په هوا کې لوندوالی وي نو بیا به ټرانسپایریشن څنګه چلي، سپیډ به یې سیوا وي د ټرانسپایریشن، او که نه کم به وي. نو دې خو کېدی د دې ټرانسپایریشن سره انورس ریلیشنشپ دی. صحیح ده. چې کله په هیومیډیټي سیوا وي، هیومیډیټي انکریز وي، نو چې هیومیډیټي انکریز وي نو د بوټي نه به بهر ته اوبه نه وځي. چې بهر ته اوبه نه وځي نو د دې مطلب دا شو چې ټرانسپایریشن څه شو، کم شو. ټرانسپایریشن څه شو، کم شو. ولې بهر ته نه وځي؟ ځکه چې الریډي مخکې په هوا کې دغه شته دی، واټر ویپر شته دی، د اوبو مقدار چې دی سیوا دی. نو بیا خو داسې اوبه نه ځي که نه چې مثال بهر غاړې هایر کنسنټریشن دی، دنده لوور دی، د لوور نه خو هایر ته نه ځي. خو که هیومیډیټي کمه وه، څه وه؟ هیومیډیټي کمه وه، بهر غاړې په هوا کې اوبه کمې وي نو بیا به د لیفز نه، د پاڼو نه اوبه بهر ته وځي. چې اوبه بهر ته وځي نو د ټرانسپایریشن مقدار به هم څه سیوا به وي. نو دی د هیومیډیټي سره څه دی، ریلیشنشپ دی. صحیح ده. چې هیومیډیټي سیوا وي نو مطلب دا دی چې ټرانسپایریشن کم دی. چې هیومیډیټي کم وي نو ټرانسپایریشن څه دی، سیوا دی. بل دی سایل مویسچر. سایل مویسچر. سایل خاورې ته ویلی کېږي او مویسچر لوندوالي ته ویلی کېږي. خو دلته کې تاسو ډیفینیشن هم ولیکئ. H2O present in soil. H2O present in soil is called soil moisture. H2O یا water present in soil. تاسو ته وایي په خاوره کې چې کله اوبه موجود وي نو دې ته ویلی کېږي سایل مویسچر. چې په خاوره کې اوبه موجود دي نو تاسو خپل عقل به استعمالوئ دلته کې. صحیح ده. چې اوبه سیوا دي په سایل مویسچر دی. مویست خاوره چې دا لمده ده. چې خاوره لمده وي نو بوټی به د زیلو په ذریعه باندې، مخکې موږ ووي که نه، اوبه به ډېرې ابزارب کوي نو ابزاربشن به سیوا کېږي. چې ابزاربشن سیوا کېږي نو دا اوبه به چېرته ځي، لیوز ته به ځي او د هغه ځای نه به بهر ته ایواپوریټ کېږي. نو چې بهر ته دا ایواپوریټ کېږي دې ته خو مونږ ټرانسپایریشن ویلی. مطلب دا دی چې څومره سایل مویسټ وي نو قومره به ټرانسپایریشن هم څه کېږي، سیوا به کېږي. ټیک ده. نو د دې سره څه دی، ریلیشنشپ دی. چې څومره دا سایل مویسټ وي، خاوره لمده وي نو ابزاربشن به سیوا کېږي، اوبه به ډېرې جذب کېږي. چې اوبه ډېرې جذب کېږي خو بیا به ډېرې بهر ته وځي. خو که اوس خاوره لمده نه وه نو بیا به اوبه کمې جذب کېږي. چې اوبه کمې جذب شوې نو بیا به بوټي کوشش کوي چې دا کمې اوبه د ځان سره وساتي، ځکه د ده به ضرورت وي ورته. نو بیا به ټرانسپایریشن څه کېږي، کم به کېږي. صحیح ده. نو اسان دی بلکل، ګران دومره نه دی. صحیح ده. بل دی وینډ. په وینډ باندې هم دی ډیپینډ کوي.
د وینډ د وجې نه هم ټرانسپایریشن یا کمیدی شي یا سیوا کیدی شي. وینډ وایي څه ته؟ ایر ان موشن. ایر ویل کېږي هوا ته، یعنی هوا اصل کې په هر ټایم کې چې دی دا موجود وي، خو چې کله دا حرکت شروع کړي موږ ورته څه وایو؟ سیلی ورته وایو. چې حرکت شروع کړي دقې ته بیا ویل کېږي وینډ، بیا ورته څه وایي؟ وینډ. نو دې خوا ګورئ دې ځای کې ډېر شی د واټر مالیکیول دي، واټر ویپر دي، صحیح ده. په دې باندې چې دی نو وینډ راغی، سیلی پرې راغله. نو چې سیلی پرې راغله مثال دلته کې یو بوټی هم زه وباسم، صحیح ده. دا دې شو یو ونه شوه مثال په طور باندې ځه. ها دې ځای کې ډېر شی دا څه دي؟ واټر ویپرز دي. او د دې غاړه نه پیسیلی راغله جدا یې چې دی نو ویې وړه، دې ځای نه یې څه کړه؟ لرې یې کړه. دا چې اوس د دې ځای نه لر شول نو مطلب دا دی چې دې ځای کې دا ډرای ایر شو. څه شو؟ ډرای ایر شو. دلته بره مونږ ویلی چې اول نه دلته موجود و، خو دا ځای څه و؟ هیومیډیټي دلته سیوا وه. په ایر کې هیومیډیټي وه، نو چې هیومیډیټي وه نو ټرانسپایریشن نه کېده، کم کېده. چې اوس دلته هیومیډیټي نشته دی، وینډ پرې راغی ناڅاپه لرې کړه، نو دلته کې ته بس دغه سیوا کېږي، ټرانسپایریشن به سیوا کېږي. د وینډ سره یې ډایرکټ ریلیشن دی. ګوره چې وینډ یي سیوا یي نو ټرانسپایریشن به هم څه یي؟ سیوا به کېږي. ولې به کېږي؟ همداسې ما دلته پویه کړی، ځکه چې وینډ ولګي دا واټر ویپر د دې ځای نه لر کړي، نو چې لر کړي نو د دې ځای نه بیا اوبه بهر ته په اسانۍ سره وتې شي. چې بهر ته په اسانۍ سره وتې شي نو خو دغه ټرانسپایریشن دی، دې ته مونږ ټرانسپایریشن ویل دي. ټرانسپایریشن ریټ څه شو؟ سیوا شو. اوس چې کله وینډ نه وي، کمه وي، نه وي مطلب دا دی، نو بیا به څه کېږي؟ نو بیا به ټرانسپایریشن ډیکریز کېږي، صحیح ده، سلو سلو وي، یا به سټاپ کېدی او خیر نه شي کېږي، خو لکه ډېر کم وي، صحیح ده. بل یو فیکټر دی چې د هغې د وجې نه هم ټرانسپایریشن ریټ افیکټ کېږي، هغه دی نمبر اینډ ډسټریبیوشن آف سټومیټا. نمبر مطلب دی تعداد او د ډسټریبیوشن مطلب دی لکه لوکیشن به ورته ووایو. لوکیشن مطلب ویر سټومیټا از پرزنټ. ته ته وایي دلته کې ته وایي د سټومیټا چې کله مقدار سیوا شي، ډېرې شي، او یا دا په کوم ځای کې چې دی نو موجود وي، یا کمه یا د سټومیټا کمه یا په یو ځای کې موجود وي، د هغې د وجې نه هم ټرانسپایریشن افیکټ کېدی شي. څنګه افیکټ کېدی شي؟ نو ګورئ دې خوا دا ده یوه پاڼه، صحیح ده، مثال په طور دا یوه څه ده؟ پاڼه ده. او دې ځای کې دا ده یوه بله پاڼه. په دې پاڼه باندې موجود دي مثال په طور باندې 5 سټومیټا. څو دي؟ 5 مثال په طور باندې، ټیک ده. او دا غټه پاڼه ده، څه ده؟ غټه پاڼه ده، او په دې باندې دي 10 سټومیټا دي په دې باندې. دا ډېر شی ګورئ، ښه دا خو هسې مثال لیکم ستاسو دپاره، ځکه دا خو لومړنۍ خبره ده په سترګو نه ښکارېږي. نو دلته کې ته چې 15 دي نو دی به اوبه بهر ته زیاتې وباسي که نه؟ د 10 به بهر ته سیوا وباسي. نو 15 دي مطلب دا دی د دې نه به بهر ته اوبه کمې وځي، اوبه به وځي خو کمې به وځي. د 10 چې دي دا به ډېرې اوبه بهر ته وباسي. نو چې څومره نمبر سیوا کېږي، نمبر څه کېږي؟ سیوا کېږي، نو هغومره به هم ټرانسپایریشن موږ سره څه کېږي؟ سیوا کېږي. خو که نمبر تعداد ته کمی د سټومیټا نو بیا به ټرانسپایریشن کم کېږي، صحیح ده. بل دی ډسټریبیوشن آف سټومیټا، مطلب چې د سټومیټا کوم ځای کې موجود ده، دا د پاڼې لاندې طرف دی، لور ادای چې دی اپر سایډ دی، مثال په طور باندې اپر. نو دا چې یا د لور ته موجود ده یا اپر ته، نو په دې دواړو باندې هم دا ټرانسپایریشن ډیپینډ کوي. او هغه داسې کوي چې کله سټومیټا په دې لور باندې موجود دي، په دې لور سایډ باندې د پاڼې د کوم لاندې طرف چې دی ټرانسپایریشن به سیوا کېږي، صحیح ده. که نه په اپر موجود کېږي خو لږ به کېږي. نو دا هم یو فیکټر دی چې دی هم ډیپینډ کوي، صحیح ده. نو زما امید دی چې په دې لیکچر باندې به تاسو پوه شوي یئ، څه نه څه ټکي به تاسو زده کړی. نو ماته اجازت راکړئ د لوی الله په امان.